سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د تایراید د غدې په هکله، د تایراید د هارمونونو په هکله او د جاغور په هکله خبرې کوم. تایراید د انګلیسي د یو په شیپ یو ساختمان لري او زموږ په غاړه کې یا په اصطلاح پوستونو کې مخامخ لوري ته موقعیت لري. دا د تایراید غده ده، تایراید ګلند. لکه څنګه چې مخکې مو ویلې د انګلیسي یو شیپ ته ورته دغسې یو ساختمان لري. یو لوب چپ طرف ته لري، یو لوب ښي طرف ته لري، او دا ساحه هم د استمس په نامه د ساختمان یو بل سره نښلولې ده. که دا ښي لوب وي د تایراید، رایټ لوب د چپ لوب ده، او د ساختمان په واسطه چې استمس نومیږي د تایراید دوه لوبونه یو بل سره نښتي دي. د تایراید نه لاندې چې کوم ساختمان ده د تراکیا یا قصبه توریه یا هغه پایپ چې هغه نلکه چې هوا انتقالوي زموږ سږو ته. له تایراید نه پورته کوم ساختمان چې ده دې ته تایراید کارټیلیج وایي، یو غضروفي ساختمان ده تایراید کارټیلیج. ککرک یا غضروفي ساختمان لري او پورته د تایراید له غدې نه موقعیت لري چې ډیری وظیفه هم د تایراید سټیبلیټي ده. راځو د تایراید غدې په هکله یو څه نور غږیږو. ځینې انسانانو کې د استمس خواته داسې یو بل لوب هم موجود وي چې هغه ته پیرامیډل لوب وایي. داسې یو لوب د استمس تر څنګ ده اکثرو کې، ډیرو کم انسانانو کې لیدل کیږي پیرامیډل لوب. راځو مستقیما د تایراید سټرکچر ته. که دومره ساحه د تایراید موږ واخلو او د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو داسې یو ساختمان لري. دا د تایراید دغو حجراتو ته تایراید فولیکلز وایي یا فالیکولر سیلز. فالیکولر سیلز دې ساختمان ته یې تایراید فولیکل وایي. دا ټول ګرد چې کوم ساختمان ده تایراید فولیکل. منځ کې چې کوم خالیګاه ګوري ده ته کولاید وایي. کولاید د حجراتو ترشحات معمولا چې هارمونونه دي راځي په کولاید کې ذخیره کیږي. یعنی د فالیکولر سیل یا د فالیکولر حجرات د تایراید هارمون ترشح کوي. د تایراید هارمون له یوه له وظایفو نه د دې غدې د تایراید د هارمون جوړول دي. هارمون په دې بیا وروسته غږیږو چې د هارمون ډیروالی کوم تکلیف لري او د هارمون ټیټوالی کوم تکلیف جوړوي. ښه، دلته نور څه حجرات لیدل کیږي، دته سی سل وایي. سی سل، او د سی سل وظیفه هم د یو بل هارمون جوړښت ده چې هغه ته کلسیټونین وایي. کلسیټونین د کلسیټونین وظیفه هم په وجود کې د کلسیم تعادل برقرارول دي. په وجود کې چې څومره هم زموږ په وینه کې کلسیم ګرځي او دا د هډوکو د استحکام لپاره ډېر یو مهمه فکتور ده کلسیټونین. که د تایراید دومره کوچنۍ ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو داسې ساختمان لري. د فالیکولر حجراتو په نامه چې کوم حجرې لري د دوی وظیفه د تایراید د هارمون جوړونه ده، او د سی سل په نامه حجرات هم د کلسیټونین په نامه هارمون جوړوي چې د کلسیم په میټابولیزم کې ډېر مهم رول لري. د تایراید هارمونونه دوه ډوله هارمون تایراید جوړوي چې یو ته T4 وایي، بل ته T3. T4 ټیټرا آیوډو تایرونین چې دا په فالیکولر سیلز کې جوړیږي. کله چې همدا T4 یا ټیټرا آیوډو تایرونین د وینې جریان ته لاړ شي او د وینې د جریان د خوا دا شو د وینې یو رګ د تایراید غدې د هارمون ترشح که کولاید ته یې ولېږه. د کولاید نه د وینې جریان د لارې بالاخره د بدن حجراتو ته راغی. کله چې د بدن حجراتو ته رارسیږي نو دا تبدیلیږي په څه شي باندې؟ په T4 ټرای آیوډو تایرونین. او دلته یو انزایم مرسته کوي چې هغه ته ډي آیوډینیز په نامه انزایم ده. ډي آیوډینیز په نامه انزایم ده چې هغه دغه پروسه دلته د کټلس په حیث عمل کوي او T4 اخلي T3 ته یې کنورټ کوي. T3 هغه فعاله بڼه ده د تایراید د هارمون. ښه، د دې انزایم نوم و ډي آیوډینیز. د دې انزایم په واسطه باندې د تایراید غیر فعاله بڼه کنورټ کیږي فعاله ته، او فعاله کومه ده؟ T3.
60% د تایراید هارمون فعاله ده. متبقي 80% هارمون غیر فعاله ده، یعنی T4 او دا په داخل د حجراتو کې ترشح حجراتو کې جوړیږي او کولایډونو کې ذخیره کیږي. راځو د تایراید په همدغو هارمونونو باندې یو څه غږیږو. پیتوفیزیولوژي سره هم ده، یعنی د تایراید ابنارمالیټیز. یا به د تایراید په هارمون کې تکلیف وي، نه به ترشح کیږي، زیات به ترشح کیږي، یا به ترشحات د یو نامعلوم او غیر منظم منبع د لارې کیږي. ابنارمالیټیز یا د تایراید د غدې ستونزې او تکالیف. اول شروع کوو په ترشحاتو باندې، په سیکریشنز. د تایراید په سیکریشنونو باندې پوه شو چې یو هارمون ده د تایراید په نامه، او بل هم کلسیټونین هارمون ده. ډېرې تم کیږو د هارمون په ترشح باندې. که چیرې د تایراید هارمونونه زیات شول، مثلا T3 T4 د تایراید په واسطه زیات تولید شول، کوم تکلیف چې منځ راځي هغه شو هایپر تایرایډزم. د تایراید هارمون په بدن کې زیات تولیدیږي. د دې په علتونو غږیږو چې ولې زیات تولیدیږي. که چیرې د چا په وجود کې د تایراید هارمون زیات وي، کومې نښې نښانې باید ولټوو چې تثبیت کړو. همدا رقم که چیرې هارمون کمیږي، د هایپو تایرایډزم په نامه بل تکلیف چې هغه خپل مشخص علائم لري، مشخصه درملنه او مشخص معاینات. هایپوتایرايډزم. نن ډیر په هایپر تایرايډزم باندې غږیږو. کله چې د تایراید هارمون جګیږي په وینه کې د نورمال کچه نه، یو ناروغ د کومو نښو نښانو سره مخ کوي او اصلا علت څه ده، ولې باید جګ شي د تایراید هارمون. که چیرې د وینې په جریان کې د تایراید هارمون جګ وو، اول باید مریض کې هغه مشخص نښې نښانې ولټوو چې لري یې که نه لري. سیمټمز یا علایم په ناروغانو کې د تایراید د جګوالي د وجې کوم لیدل کېږي، کوم کولی شو پیدا کو. یو پکې بیقراري، بیچیني، نروسنس. د کومو ناروغانو چې د تایراید هارمون جګ وي له نورمال اندازې نه، یو عجیبه بیقراري، خستګي او ستړیا احساس کوي. دوی د ګرمې هوا سره قطعا جوړ نه دي، هیټ انټالرنس لري. یعنی په ژمي کې هم که وګورې یو عادي جاکټ به یې اغوستی، هیټ انټالرنس. او د دې ترڅنګ چې نشي کولی د ګرمې هوا سره مقابله وکړي یا حداقل ویې زغمي. د دغه ناروغانو د زړه ضربان زیات جګ وي، پالپټیشنز لري، ډپ 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 د زړه ضربان حتی په خپله اوري. که موږ یې د زړه په اپیکس ساحه باندې لاس کېږدو نو حتی لاس ته هم پورته جمپ ورکولی شي. په سترګو یې هم د زړه ضربان لیدل کېږي. تاسو د دې مریضانو چست انسپیکټیشن وکړئ. په چست انسپیکشن کې حتی هغه د اپیکس په ساحه کې، د زړه په ساحه کې تاسو لیدلی شئ چې تایراید د جګوالي د وجې د زړه ضربان حتی لیدل کېږي. همدې د دې ترڅنګ په ناروغ کې یوه مزمنه خستګي، ستړیا، کسالت او مړه دردونه د عضلاتو د هډوکو وي، چې ډیری وخت دا د تایراید هارمون په هایپر تایرايډزم کې یا په جګوالي کې موږ ورسره مخ کېږو. د دې ترڅنګ مریض زښته زیاته ډوډۍ خوري، اشتها یې زیاته وي، ولې خپل وزن د لاسه ورکوي. یعنی کله چې د تایراید هارمون جګ شي د بدن میټابولیزم زیاتیږي، مریض ښه زیاته ډوډۍ خوري، ولې وزن یې ورځ تر بلې کمیږي، ورځ تر بلې خپل وزن د لاسه ورکوي. همدا رقم په هاضمې جهاز کې تکالیف منځته راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې فریکونسي اف سټول پکې موجود وي. بار دا مریض تشناب ته ځي د ډکو امتیازو د خالي کولو لپاره، ولې یا په سمه توګه خالي کېږي نه، یا قبض وي، یا د نس بادونه لري، ولې کرات یا مراجعه تشناب ته زښته زیاتوي. په ځینې انسانانو کې ګریوز افتالموپیتي په نامه تکلیف منځته راځي. افتالموپیتي څه ته وایي؟ د سترګې د مریض پړسیږي او د سترګو ګاټې حتی بیرون ته راوځي، میلان کوي. دې ته وایي ګریو افتالموپیتي یا د ګریو ناروغي، چې په هغه کې د تایراید هارمون جګ وي، سترګې د ناروغ بیرون ته راوځي.
دغه هغه شیان دي چې هغه نښې دي چې موږ علایم دي چې په مریض کې کتلی شو، یعنی سیمټمز دغه علایم چې تاسو هر ناروغ ته وګورئ کولی شي پیدا یې کړي. همدغه رقم په دغه ناروغان سویټي پام لري. سویټي پام څه ته وایي؟ د لاس ورغوی خولې کوي، کوم چې د تایراید هارمون د جګوالي سره مخ دي. د علایمو ترڅنګ ځینې نښې د تایراید هارمون د جګوالي سره په ناروغانو کې موجود وي چې هغه ته موږ ساینز وایو. ساینز یا کومې نښې چې د تایراید د جګوالي د وجې په مریض کې لیدل کېږي. تر ټولو پکې که موږ اول د دې مریض پلس وګورو، نبض یې وګورو، نو نبض یې زخ زیات جګ وي، ګډ وډې، ټکی کارډیا موږ دې ته وایو. ټکی کارډیا ټکی کارډیا یا د زړه د ضربانو زیاتوالی نورمال 2 او 15 کوي، د دغه مریضانو تر 1.5 حتی تر 200 پورې هم رسیږي. ډېری وخت په ایټریل فیبریلیشن کې دغه مریضان د زړه د ډېر ډبهاري د وجې حتی د زړه د ضربان 300 او 350 ته رسیږي چې هغه بیا د EF یا د ایټریل فیبریلیشن په نامه د زړه ناروغي هم جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې ناروغان وي چې هغه ګایټر لري. ګایټر څه معنا؟ جاغور لري، او جاغور مخکې له مخکې نه تاسو چې وګورئ په ستوني کې ښکاري. کومه څه معلوموو مریض ته وایي چې لاړې تېرې کړه. کله چې لاړې تېرې د تېرولو سره که چیرې جاغور یا د غدې پورته حرکت وکړو نو دا جاغور د تایراید د غدې غټوالی ده. د ګایټر ترڅنګ دغه مریض وام ګرم وي، د مړې تبې یا د ګرموالي احساس کوي، مرطوبه پوستکی لري، مایست سکن یا لون پوستکی. همیشه یې د لاس ورغوي وګورئ خولې کوي، لامده وي. همدا رقم سترګې که وګورو په ګریف ډیزیز کې تاسو ته مخکې هم ما ویله چې افتلموپیتي منځته راولي، سترګې بیرون راوځي. پری آربیټل مایکزیډوما منځته راځي. همدا رقم اونایکایلوسس په نامه تکالیف دي چې هغه په د تایراید هارمون په جګوالي کې لیدل کېږي. په هر حال که چیرې د دغسې علایم سره مخ کېږو چې تایراید هارمون مو جګ ده، هم نښې او نښانې لرو او هم علایم لرو، په هغې صورت کې بهتره ده چې موږ د تایراید د هارمون د جګوالي علت پیدا کړو. ولې د تایراید هارمون جګ شوی ده په وجود کې، چې په هغې باندې دلته مفصلا خبرې کوو. د تایراید هارمون که جګیږي ممکن په مریض کې ګریف ډیزیز موجود وي. ګریف ډیزیز څه ته وایي؟ زموږ د بدن دفاعي سیستم راځي او پر تایراید غده باندې حمله کوي. کله چې د تایراید په غده باندې حمله وشوه نو دلته یو د دروغو TSH ورته جوړوي. د دروغو TSH څه معنا لري؟ تایراید سټیمولیټینګ هارمون معمولا د مغزو نه د پیچټري ګلند نه راځي، د نخامي غدې نه د وینې جریان ته بالاخره فالیکل باندې تایراید هارمون جوړوي. دلته دفاعي سیستم انټي باډي جوړه کړي او په خپل سر را روانه د تایراید هارمون تایراید فالیکل ته ورته وایي چې بس شابه جوړوه تایراید هارمون. دا نو په خپل سر تایراید هارمون جوړوي، هلته مغزه خبر نه وي بلکې دفاعي سیستم یو د دروغ انټي باډي را لېږلي وي. په ده کې زخ زیات تایراید هارمون تولیدېږي، زخ زیات T3 او T4 په وینه کې لیدل کېږي، خصوصا T3 او T4. دا نو په مریض باندې ټول هغه علایم مسلط کوي لکه بېقراري و، بېچیني لري، ستړی وي، بغیر له دې چې کوم کار یې کړی وي، او ورو ورو د تایراید د هارمون جګوالی بالاخره د سترګو د ودې سبب ګرځي. دا یو انابولیک هارمون د سترګو ګاټې بیرون راوځي. دې ته وایي ګریف ډیزیز. تقریبا 80% په ګریف ډیزیز کې انټي باډي موجوده وي. 80% کوم انټي باډي موجوده وي؟ د آټو انټي باډیز په نامه انټي باډي دي. آټو انټي باډیز چې دا د زموږ د بدن د دفاعي سیستم په واسطه باندې جوړیږي، راځي د تایراید هارمون ته او د T3 T4 د لوړوالي سبب ګرځي. دویم علت چې د هایپرتایرايډزم سبب ګرځي، د تایراید هارمون د زیاتوالي سبب ګرځي، هغه ټاکسیک ګایټر ده. ټاکسیک ګایټر څه ته وایي؟ ګورئ دا د تایراید یو لوب ده، دا د تایراید بل لوب ده، د استماس په واسطه سره نښلول شوي دي، او دا هم کارټیلیج شو، دا هم ټرکیه. کله چې یو نوډیول موجود وي، یو پړسوب موجود وي په تایراید کې، دغه پړسوب که
فرضاً سرطانونه په نظر کې ونیسو د تایراید سرطان موجود وي تایراید سرطان یو کوچنی غده وي په داخل د تایراید کې شخه وي ډیره د مریض د وزن د کمبود سبب ګرځي یا د هایپوتایرایډزم یا د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي دغه ټاکسیک یا زهري یا سرطاني غدې کولای شي چې د هایپر سیکریشن سبب وګرځي یا د هایپر تایرایډزم سبب وګرځي ځکه معمولا غدوات سرطاني غدوات په خپل سر حجرات وده کوي په خپل سر نمو کوي هیڅ د دفاعي سیستم تابع نه وي نو دویمه ټاکسیک ګټر یا د سرطان د غدې د تایراید د غدې سرطانونه دي په ډیر معذرت سره تقریبا 15% د هایپر تایرایډزم سبب ګرځي تقریبا 80% د گریو ډیزیز د هایپر تایرایډزم سبب ګرځي هایپر تایرایډزم یا د تایراید هورمون لوړوالی یا جګوالی همدارقم تایرایډایټس یا د تایراید غدې التهاب چې ډیری وخت تایرایډایټس د ویروسونو په واسطه منځته راځي هرپیز زوستر هرپیز سمپلیکس سایټومیګالو وایرس دا ټول کولی شي د تایرایډایټس سبب ګرځي په تایرایډایټس کې د ستوني درد هم مریض احساس کوي په ډیګلوټیشن یا د خوړو په تیرولو کې هم تکلیف لري او مړه تبه هم ځینې وخت لري سره د اړوکو دردونه تقریبا 2 نه تر 4% تایرایډایټس کولی شي د هایپر تایرایډزم سبب وګرځي همدارقم TSH سیکریټینګ ټیومرز دي TSH سیکریټینګ ټیومرز زموږ په اعصابو کې په مغزو کې ځینې ټیومرونه موجود وي چې هغه تایراید سټیمولیټینګ هورمون جوړوي تایراید سټیمولیټینګ هورمون زی وینې ته د وینې د جریان نه ځان رارسوي تایراید ته په تایراید باندې بل اخره د تایراید هورمون جوړوي چې د هایپرتایرایډزم سبب ګرځي ډیر کم دي تقریبا less than 1% کیسونه دي د 1% نه کم کیسونه تقریبا د هایپرتایرایډزم د دغه یو معضلې د وجې منځته راځي همدغه رقم ځینې نور علتونه هم دي چې کولی شي د تایراید هورمون د لوړوالي سبب وګرځي چې هغه یو پکې مثلا اگزاجنس تایراید ده اگزاجنس تایراید څه معنی یو څوک هایپوتایرایډزم لري د تایراید هورمون کم ده هغه باید تایروکسین واخلي که تایروکسین زیات واخیستل نو دا کولی شي چې د هایپرتایرایډزم سبب وګرځي دې ته اگزاجنس هورمون وي یا اگزاجنس تایراید اگزاجنس تایروکسین اوکي دغه علتونه دي چې تایراید هورمون د لوړوالي سبب ګرځي که چیرې علتونه معلوم ولکولی شو ډېر زر یې د درملنې برنامه د ځان سره ولرو منیجمنټ په سمه توګه وکړو راځو د تایراید د لوړوالي لپاره کوم معاینات مهمه دي چې باید وکړو په لابراتوار کې تایراید فنکشن ټیسټ ډیر مهمه ده تایراید فنکشن ټیسټ په تایراید فنکشن ټیسټ کې موږ څه ګورو د تایراید هورمون ترشحات ګورو د تایراید غدې ترشحات ګورو چې هغه عبارت د تایراید هورمون د تایراید فنکشنز ټیسټ په تایراید فنکشن ټیسټ کې څه کتل کیږي T3 ګورو په وینه کې T3 یا ټرای ایوډو تایرونین چې څومره ده دا فعال ورژن ده یعنی کله چې T4 وینې ته ننوته راغی حجراتو ته په دې باندې تبدیلیږي دا باید وګورو چې فعال تایراید هورمون څونه ده په حجراتو کې همدارقم T4 باید په وینه کې وګورو چې نارمل رینج څومره لوړ تللی ده د دې ترڅنګ تایراید سټیمولیټینګ هورمون TSH باید وکتل شي TSH څه ته وایي ګورئ دا شو زموږ ماغزه فرضاً ماغزه دلته نخامیه غده موجوده ده د نخامیه غدې نه پورته هایپوتالاموس په نامه ساختمان موجود ده هایپوتالاموس د تایراید ریلیزینګ هورمون په نامه هورمون جوړوي تایراید ریلیزینګ هورمون دا په چیرته جوړیږي په مغزو کې په هایپوتالاموس کې راځي چیرته پیچټری ګلاند یا نخامیه غدې ته او نخامیه غده بیا TSH جوړوي تایراید سټیمولیټینګ هورمون دا تایراید سټیمولیټینګ هورمون بل اخره رانونه وځي وینې ته او راځي T3 او T4 جوړوي په څه شي باندې په تایراید غدې باندې نو ډیری وخت په هایپر تایرایډزم کې د TSH او د T3 او د T4 نورمال لیولونه خراب شوي په غیر نورمال ډول جیګ او ټیټ وي دا په تایراید فنکشن ټیسټ کې معلومیږي لدې ادرسه تشخیص کولای شو کله چې مطمئن شو چې مریض په هایپر تایرایډزم باندې مبتلا شوی ده نو بهتره ده چې معالجه وکړو راځو معالجه ته ټریټمنټ یا معالجه که چیرې مریض په هایپر تایرایډزم مبتلا وو نو انټي تایرايډز میډیسنز باید واخلي انټي تایرايډ میډیسنز کوم یو دي
د یوه کورنۍ د درملو ده پروپایل تایویوراسل په نامه. پروپایل تایویوراسل. همدا رقم د کاربیمازول په نامه درمل دي چې موږ یې د تایرايډ د هایپر تایرايډزم په درملنه کې کاروو. د دې ټولو ترڅنګ که چیرې مریض هایپر تایرايډزم ولري او د ګریو ډیزیز نښې نښانې پکې موجودې ولې، نو بیټا بلاکرز مریض ته ورکوو. انډرال پروپرانالول چې د زړه ضربان پې کنټرول وي. که چیرې ګریو افتالموپیتي منځته راغلي وي، د سترګې ګاټې بیرون راوتي وای، نو د هغو دپاره هم ځینې درمل دي چې هغه د آی ډراپ په شکل باید استفاده شي تر څو د ایریټیشن یا د کنجکټیوا د التهاب او د عفونت مخه ونیول شي. په ټوله کې د تایرايډ د درملنې لپاره تصمیم د درملنې او د معالجې باید د فیزیشن یا د ډاکټر د خوا ونیول شي. څومره ډوز د بیټا بلاکر ورکول شي، څومره کاربیمازول ورکول شي، څومره جی آی مینیفیسټیشن جی آی ټي یا د هاضمې جهاز تکالیف منځته راغلي دي. ډیری وخت کانسټیپیشن موجود وي یا قبضیت موجود وي. دغه قبضیت داسې وي چې مریض بار بار تشناب ته ځي، کرات یې زیات وي، فریکونسي یې زیاته وي، وله ډکې امتیاز یې نه راوځي. د دې لپاره اکثره سول سافنر نه استفاده کیږي. سپزمولوډیک میډیسنز لکه د میباورین نه استفاده پې کوو. ډروټاویرین چې د نوسپا په نامه په بازارونو کې موجود ده. دا ټول د تایرايډ هارمون په هکله په دې هیله چې د هایپر تایرايډزم موضوع یو څه مو ذهن کې ناسته وي. مننه.